ملګری قدرمنه د زلزلې نوم دی، زلزلې څنګه حل؟ شکر دی اوس خیر دی ستاسو دعاګانې دي اوس خیر د کوم ځای؟ د کابل یم ستا خو ډېر کم عمر نه دی. بس کم عمر دی خو دا الله پاک کار دی اوس څه به وکړو دلته راغلي وو دا یوه میاشت کېږي نه مزدوریانې شته کرایانې نانه غواړي د کمرو کرایانې نانه غواړي هسې پسې کور راپسې دی کور راپسې دی او کور کې رانه دغه غواړي پیسې غواړي نو آخر موږ څه وکړو پروګرامونه دغسې بند شو نو آخر موږ څه وکړو. زلزلې د کابل نه پېښور ته څنګه راورسېدې؟ بس راورسېدو په کوټه باندې رالو ما خوا په غرونو. کور درته نه یادېږي؟ نو چې کور یادېږي نو چې پیسې څه شی نشته نو څه تش تور خو نشم تللی که نه خو تش تو لاړ شو خو بیا هم وایي بچې ته وایي دا دې واخلې دا اووه اته میاشتې تا هلته تېرې کړې څه دې وکړه اووه اته میاشتو کې موږ څه پیدا کړه هفته پس په کله پروګرام راغله کله به رانغلې اوس خو لاړ شو بیا به راته دغسې خبرې کوي نو بیا هم بېرته راتلک غواړي نو هغه نه دلته ایستو رنګ منګ کوو ما دونه درځو دونه وخت کې درځو نو وایي راشه دا دې واخلې نو موږ چش باندې لاړ شو. ها چې څه دې ګټلي وو په دې یو میاشت کې هغه دې والوزول؟ نو بس خوراکونه دي کرایانې دي یو شی دی بل شی دی نو موږ خو نهر نشو ګرځېدلی کرایانې دي راپسې یو شی دی بل شی دی داسې خو نه ده. زه زلزلې الله دې خیر کړي ښه الله به خیر کړي. قدرمنو دې اوس مازدیګرۍ ټایم شو کوشش کوم مخکې لږ ځم دې سره خبرې کوم بیا د خپله خپرونه چې کوم دی د دې اختتام کوم. دا راته ووایه نوم دې څه دی؟ غزل. غزل دا راته ووایه ستا د میاشت څنګه تېره شوه؟ میاشو بس هم رالو بدم رالو خپل ځان سره هم لګیا وو ټولو ته هم ګورو لګیا وو چې څه کېږي او څه نه کېږي لګیا دی. څه دې زده کړل په دې میاشت کې؟ زده خو لا پورې هېڅ هم مې نه وکړو چې نو دا څنګه سکې چا چې راته ویلو میدان کې چې مونږ دا کوو هغه کوو داسې واغه شان چې کله مونږ باندې دا سخته رالو هغه رالل نه میدان یې درته پرېښوده؟ میدان راته پرېښود. دغه ستاسو دغه چې کوم دا میدان والو تا ته ناست یو ستا د اواز اوري څه وی ورته؟ زه به دا وایم هر مین مسلمان ته خدای پاک هدایت ورکړي او سره د مونږ او سره د تاسو وشي زما د طرفه دا ډېره ده. قدرمنو دا ته یو اخرنی پیغام ورکړه څه دا چې کوم کتونکي ناست دي څه پیغام شته؟ زموږ دا پیغام دی زموږ عمران خان ته دا خواست دی چې موږ سره هیلپ وکړي زموږ د کرایانې معاف شي زموږ دا 2 میاشتو کرایه ده بیا بله د 15 نه پس بیا دغه ده روژه ده نو موږ ته د روژې کرایانې معاف شي دا چې یو میاشت موږ په کور تېره کړه دا دې راته معاف شي په زموږ صرف عمران خان ته دا خواست دی. د دې د خبره به مخکې بوزم قدرمنو چې د دې کومې هغه ګیلې شکوې وې هغه خبرې وې نو پهله هغه خلکو نه ګیلې وکړې چې څوک به دې له په روټین کې راتلل چا چې به مزې اخیستې چا چې به خوندونه اخیستل دي چې به د چا خوشحالۍ یو په دوه کولې نو دغه خلکو نه دې ګیلې دی او بله د دې ګیله چې کومه ده هغه زموږ د حکومت نه ده پکار دا دی چې دې خلکو سر مو درېږي پکار دا دی چې د دې خلکو هم خیال وساتي او پکار دا ده چې د دې خلکو هم پوښتنه وشي ځکه دا هم زموږ د دې معاشرې خلک دي د دې ځای دي د دې ملک دي مسلمانان دي نو کوشش به کوو چې انشاءالله تعالی د دوی پوښتنه مو وکړو. زموږ منډې تړلې ډېرې دي خو بیا هم څنګه چې زما نور ملګري راغلل او څه نه څه کومک یې دلته وکړه نو موږ هم دغه هڅه وکړه چې دوی سره ودرېږو د دې پوښتنه وکړو او انشاءالله تعالی دغه زبرګه میاشت روانه ده دی ماته وی چېرې موږ روجې هم نیسو نو کوشش به دا وکړو چې انشاءالله تعالی د دې خیال وساتو. د خپل کیمرامین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم د الله په امان.